د نن پنجشنبه ورځ لاند او مهم خبرونه دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم ملاوي سفارت په رسمي بلنه د یاد هیواد د ملي ورځې په لمانځغونډه کې ګډون کړی. یا د غونډه کې د ملاوي د ګرځندوی وزیر د قطر هیواد د لوړپوړیو چارواکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو او ټولنو سفیرانو او استازو هم ګډون درلود. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت بلوچستان ایالت کې وروستي بریدونه غندلي او د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت د مراتبو په وړاندې کولو له هغوی سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. یاد وزارت د دې بریدونو شهیدانو ته د فردوس جنت او زخمیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د روزګان ولایت د پاسپورت امریت مسؤلین وایي چې روان کال یې خلکو ته د 9000 پاسپورتونو د ویش له درکه 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د یونما مرستیال او د یاد سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راتوتا سره لیدلي. یا د لیدنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او نورو بنسټیزو اړتیاو په هکله خبرې اترې شوي. د کاپیسا ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې یو استحکامي پل چې 24 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري د ملي دفاع وزارت 221 شهید آفتاب فرخې د انجینري مدیریت او د انجینري لیوا پر همکارۍ جوړ شو. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اړوند د ډیپلوماسي انسټیټیوټ له دویمې درې میاشتنۍ تخصصي دورې څخه د 22 حکومتي ادارو 168 تنه امارتي کارمندان فارغ او د فراغت سندونه یې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړل. د کډوالو ستونزو رسیدنې د عالي کمیسیون په غونډه کې راستنیدونکو کډوالو ته د نغدي مرستو او هغوی ته د کاري زمینې په برابرولو بحث شوی. کابل ښاروالۍ ویلي چې له پاکستان څخه هیواد ته د بیرته راستنه شویو کډوالو لپاره په تورخم کې د پنډغالي او د احاطې جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.